سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني تیر ماښام له خپل لومړي مرستیال سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د لومړي معاونیت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دې کتنه کې په فاریاب کې د ناامنیو د ډېرېدو د مخنیوي په اړه هم د نقشې له مخې خبرې وشوې. د سرچینې په وینا په دې کتنه کې چې د څارګرې ملي ادارې لوی مشر او د ملي امنیت شورا سلاکار هم شتون درلود، له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وشوې او د دغه بهیر پر ګړندي کېدو هم ټینګار وشو. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 29 طالبان ووژل شول. د 215 میوند قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ د سنګین ولسوالۍ په مزک سیمه کې ترسره شوي د یارې ډلې یو پټنځی هم له منځه تللی او په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې 2 شپې مخکې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والي چې ملا عبدالرحیم نومیده او په ملا عبدالمنان مشهور و هم په ورته عملیاتو کې په نوزاد ولسوالۍ کې له خپلو 4 کسانو سره یو ځای وژل شوی دی. یو پولیس د غیر قانوني دولتي وسلو او نورو مهماتو د ساتلو په تور په کابل کې ونیول شو. کورنیو چارو وزارت وایي دغه پولیس چې لومړی څارن نورالله نومیږي تر دې مخکې د پکتیکا په امنیه قمندانۍ کې دنده درلوده او له 6 میاشتو راهیسې دنده پریښې وه، خو د پولیسو موټر او نور تجهیزات هم له ځان سره تښتولي وو. سرچینه زیاتوي دغه کس تېره ورځ د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند له خواجه باغرا سیمې له یو رنجر موټر، یو شمېر سپکو او درنو وسلو، زرهي واسکټونو، پوځي کالیو او مخابرې سره یو ځای نیول شوی دی. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار چپرهار هډې سیمه کې د چرګانو پلورونکي ادعا کوي چې ښاروالۍ ترې په ناقانونه توګه په لکونه روپۍ غواړي، خو دوی د ورکړې وس نه لري. دوی تېره ورځ د جلال آباد ښاروالۍ مخې ته په اعتراضیه راټولېدنه کې زیاته کړه چې د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر ترې 10 لکه کلدارې غواړي او که ور یې نه کړي له هغه ځایونو یې شړي. خو د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم مدیر د دغو کسانو ادعاوې بې بنسټه بولي او زیاتوي چې د ښاري نظم په موخه غواړي د خلک بل ځای ته ولېږدوي، خو اوس چې اجراعات کیږي په یو او بل نامه یې تورنوي. شوی دی باندې د شاروال صاحب کار نه کیږي، کراکې 10 لکه راکه په شرط د دې چې 3 لکه موږ ټولې کړي هغه نه علي وایي چې راکې 10 به راکې که نه کم نه علم. دا بیا دغه چار کله راغلی دی وایي موږ ته پیسې راکړه 10 لکه روپۍ، موږ نه یې غواړي که پیسې ولې ورکړو سرې سترګې به راسي او که نه وایي ته د دې ځای نزدیک شه ولاړ شه برنډو ته. ولا نور بیخي منتها تنگ راغلی نور هر شي ته موږ مجبور یو، هر شي ته موږ مجبور یو. نو که ښار د ښاروالۍ د مخامخ ځینې نه راوالي شروع کړي موږ حمایت کوو، دا خلک به ټول تیزي او که د ښاروالۍ مخه اول نه پاکه نه کړي، دغه کوم چې دغه ښاروالۍ مخه کې ولاړ دي اډه ترې جوړه ده، کراچي ولاړ دي، پیسې ترې اخیستل کېږي، دا لرې کولی نه شي، هغه ځینې لرې کوي. اولنی مخالفت به موږ هېڅ کله موږ نه پرېږدو چې قانون د غریب په اولاد باندې تطبیق شي. د دغه بې نظمۍ د مخنیوي لپاره کله چې دولت نظام کوچني ګامونه پورته کوي، اقدامات ترسره کوي، طبعا تورونه افواهات دا به وي، خو زه د خدای په نس او د حکومت په نس باندې به دا په سرات ویلی شم چې الحمدلله دا نوه تهمت دسیسې زمونږ ملي روحیې ته هیڅ نوه صدمه او ضرر نشي رسولی. سږ کال به د ولسي تړون پروګرام له لوري په زابل کې د 100 بېلابېلو پروژو کار پیل شي. د زابل د کلیو پراختیا ریاست مشر وایي په دې پروژو کې د برېښنا او د پاکو اوبو د شبکو جوړول او د سړکونو جغل اچول شامل دي. د نوموړي په وینا دغه پروژې به د دغه ولایت په 319 کلیو کې د څه باندې 220 سیمه ییزو شوراګانو له لوري پلي شي. غیر د دې نه د اقرا په نوم یو برنامه چې د معارف د محترم ریاست سره په ګډه به دغه مخته ځي. په دې کې موږ 9 مکتبونه لرو چې سږ کال به دا مکتبونه نوي ودانۍ جوړېږي او 2 مکتبونه دي چې هغو کې به د ترمیم چارې مخته وړل کېږي. ټول ولس باندې غږ کوم چې دغه پروګرام یې مایه وکړي، هغه که خواته تعلیف دی، که زموږ مجری ده، که زموږ عالم ده، که زموږ ځوان ده، دا ملي پروګرام ده، دا په هر کلي کې په هر کور کې تاسو یې تشریح واورئ. د مکتبو جوړول ده، د پاکو اوبو د هغه سهولتونه چې ولس نن ورځ ورسره لاس او ګرېوان د هغه ټول په دغه پروګرام کې نغښتي دي او له دې څخه موږ باید سمه استفاده وکړو. او یو کس د څه باندې 40 کیلوګرامه نشهیي توکو د لیږد په تور په نیمروز کې ونیول شو. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دا کس غوښتل یاد مواد چې 10 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه شیشه او 2.5 کیلو تریاک دي
ایران ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ په زرنج ښار کې نیول شوی دی له دې سره سم 4 نور کسان له 15 کیلوګرامه هیروین سره په تخار او 3 نور کسان له 8 کیلوګرامه هیروین سره په کندوز کې هم نیول شوي دي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل